نغلو برېښنا تولید فابریکې تولید کچه د تېرو 15 کلونو په پرتله بېسارې لوړه شوې. د افغانستان برېښنا شرکت نغلو برېښنا تولید فابریکې مسؤلین وایي د وروستیو اورښتونو اوبو سم مدیریت او د تجهیزاتو دوامدارې څارنې له امله د فابریکې د اوبو زیرمه لوړه شوې او ورسره د برېښنا انرژي تولید کچه هم د تېرو 15 کلونو په پرتله بېسارې لوړه شوې. مسؤلین زیاتوي د روان 1405 هجري شمسي کال په لومړیو 2 میاشتو کې د فابریکې د اوبو زیرمه کې په اوسط ډول هره ثانیه کې 203 متره مکعبه اوبه راټولیږي او یوازې روان کال د حمل او ثور میاشتو په موده کې 114,000 او 202 میگا واټه پر ساعت برېښنا تولید شوي. تولید کچه په دوه حمل او ثور کې 114,202 میگا واټه تولید نغلو فابریکه کې شوی او 203 متر مکعب فی سکند اوبو را داخليږي نغلو ذخیره بند. دوی زیاتوي چې دغه تولیدي اندازه د تېرو 15 کلونو په پرتله بېسارې ده او دا مهال سره له دې چې د فابریکې اعظمي تولید هم دوام لري د فابریکې اوبو زیرمه کې د اوبو کچه لا هم لوړه ده او اضافي اوبو د پرشاوي دروازو له لارې خارجېږي. موږ اوس په هر پایه جنراتور باندې 25 میگا واټه اعظمي تولید کوو چې ټول څلور پایه ماشینونه د موږ 100 میگا واټه راځي. دوم د اوبو د مدیریت په اساس باندې زه درته ویلی سم چې په اتم د حمل کله چې د موسمي بارانونو اوبه زیات پیمانه باندې کاسې ته داخلېدې نو همغه وخت نه موږ د حوضې تولید رهبري او د نغلو د فابریکې مدیریت وکولی سو چې دوامداره انرژي تولید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو کلونو په پرتله د تولید حوزې اړوند ماهیپر او سروبي تولید فابریکو کې هم د برېښنا انرژي تولید کچه لوړه شوې چې ورسره مل د ملي شبکې د انرژي ثبات او ډاډمنتیا کې یې اساسي مرسته کړې.